خو د سمیع الحق دې زوی ته ویم چې دا خوله دې په لګام کې کا که د دې پښتنو خیرې در پسې شوې نو اخري انجام به د هماغه وي کوم چې د ده پلار و. په کومه طریقه چې د هغه انجام شوی و یو پښتون به هم دغه انجام نه غواړي. لہذا نور پښتانه د تشدد په لار د تلو نه دي. د تشدد او د عدم تشدد مقابله چې کله هم کېږي تاریخ گواه دی چې تشدد وال خوري او عدم تشدد مینه او محبت دی هغه خورېږي او هغه پرمختګ کوي. ما خو چرته د پښتنو دی تکلیف والا 15 کالونو کې مې ته ونه لیدې چې د پښتنو دپاره د اواز پورته کړی وي بلکې بعضې ځایونو کې په ټولو خلقو الزام نه لګوم خو ستا د جماعت او ستا د پارټۍ بعضې خلق داسې شته وي چې په سوات او په بونیر کې ستا د پارټۍ د خلقو لاسونه د پښتنو په وینو سره ما لیدلي دي. نو ته څنګه د پښتو آواز کوي او د مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه شهادت پسې زمونږ د قرآن په شعار پسې زمونږ د حدیثو په شعار پسې ولې ګډې وډې وایې. الله دې تعالی هدایت وکړي. امین خو وایې که نه خوله به ماتېږي. خوا به چې یو سړی شهید شو مور او پلار به ورباندې فخر کولو مور او پلار به خندل مور به فخر کولو چې زه د شهید مور یما پلار به فخر کولو چې زه د شهید پلار یما. الله جل جلاله ور باندې فخر کوي. الله فرمایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. قال فرمي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. قال زما رب وائی د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په ذریعہ باندې چې شهیدنا یو ساس کې وینا لا نوی تو شوی چې د ټول ګناهونه معاف شي. مقام به د شهیدانو بیانې ده. نن دې حتی سټډ بوټډ خلق ورسېدل نن دې حتی هغه ناپوهه مسلمانان ورسېدل چې هغه د شهیدانو په باره کې وایي چې ہے پلنیا سم شاکنی ستا انجام بداسي شي لکه د مولانا سمیع الحق انجام. یعنی د مولانا سمیع الحق شهادت تا بد انجام وایي. څه شی ورته وایي؟ مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه چې هغه په مظلومیت باندې شهید دی د هغه په ژوند باندې منګه خبرې نه کوو. هغه سیاسي سړی دی هغه څومره دیندار دی هغه څومره نیکوکاره دی هغه کې څومره ګناهونه دي هغه کې څومره ثوابونه دي دا حساب و کتاب د چا کار دی؟ زمونږ دا ایمان دی چې یو سړی کلمه د توحید وایي مومن دی او هغه په مظلومیت باندې مړ شو نو هغه شهید دی د هغه یوې قطرې وینې سره تمام ګناهونه الله معاف کوي سوا د کفر او د شرک نه. لیکن د نن زمانه سوټډ بوټډ مسلمان قرآن نه خبره مسلمان حدیث نه خبره مسلمان او د خپل لوی نه مرغوب مسلمان احساس برترے کے مبتلا مسلمان اخپل لوی او په گھمنڈ کے رغلے مسلمان اخپل نا پوئے نا خبر مسلمان وہی چھ بیا بد انجام داسی شیلک د پلار دے چھ انجامو یعنی د مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ انجام گویا کہ مولانا سمیع الحق شہادت دے د گناہونو بد انجام گنی چھ شے گنی د گناہونو بد انجام گنی ود اللہ ظالمہ ود اللہ ظالمہ دا خود قرآن نہ ثابت شعار دے شہادت دا خود پشاعر دے اسلام کے لوئی شعار دے مسلمان دا خود لوئی حکم دے دا اللہ دا خود لوئی حکم دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر علیہ السلام نے یو سڑے پختن کئی ورتوئی چھ اے دا اللہ رسول دللی علی عملی یهدل الجہاد اے پیغمبر مال دا سے عمل و خیا چھ جہاد سرا شہادت سرا برابر وی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا اجدہو
زد شهادت و د جهاد مرتبه نیم خبر. رسول الله وی نیم خبر. تو وی چې دا بد انجام دے. چی شہر بد انجام دے و ظالمہ پختانو خو منگم یو هارا پختو خبر کی ولاړ خلق یو پا پختانو خپکی دن کی خلق یو و مسلمانانو خپکی دن کی خلق یو. خود دا د پختو د پارا د اللہ دشمنی کول او د شاعرو د اسلام دشمنی کول دا خو زمنگ سمجھ کے نرازی او تاز د پختانو څنګه ملګری وګڼم چې په دې تیرو پنځلسو کالو کې ما خو چرته د پښتنو دی تکلیف والا پنځلسو کالونو کې مې ته ونه لیدې چې د پښتنو د پاره دی आवाज پورته کړی وي بلکې بعضی ځایونو کې په ټولو خلقو الزام نه لګوم خو استاد جماعت او استاد پرټه بعضې خلق داسې شته وي چې په سوات او په بونیر کې استاد پرته د خلقو لاسونه د پښتنو په وینو سره مالی دلی دي. ته څنګه د پښتو आवाज کوي او د مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه شهادت پسې زمونږ د قرآن په شعار پسې زمونږ د حدیثو په شعار پسې ولې ګډې وډې وایې. الله دې تعالی هدایت وکړي. آمین. خو وایې که